د موسی علیہ السلام د تر زوی دی قارون یې نوم دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر قرطبی لیکلی دی چې حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې دی د موسی علیہ السلام سکه د تر زوی دا قارون یوا. یم دی د تورات حافظمو، تورات ورته یادو، او دریم د تورات علیمو، علم د تورات مسرو دی قارون سره. او کما اویا کسان چې حضرت موسی علیہ السلام د الله د ملاقات لپاره غوره کړي چې کوه تور ته ځو چې ستاسو الله سره ملاقات وشي، هغه یو کې دیم شامل و. هغه او یو کسانو سره الله خبرې وکړي، حافظ د تورات هغه یو کسو کې منتخب د حضرت موسی علیہ السلام سکه د تر زوی او هغه کوه تور کې د الله خبرې مو سره شوي دي. خو منافقو مال یې ډېر زیات و، دومره مال یې چې تفسیر روح المانی کې یو لوی عالم دی عطا ابن ابي رباح هغه وی د یوسف علیہ السلام یو خزانه و چې هغه په ځمکه کې خښه کړې و، هغه د په لاس راغی، ډېر زیات مالدار. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره مال یې و، هم دومره مال ورکړی و چې د هغه مال چابیانې چې دي ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، چې یو لویه ډله چې هغه به د مضبوط طاقت خاوندان و چابیانې به هغوی ګرځولې. نو تاسو اندازه ولګوئ چې چابیانې دومره دي چې یو کس یې نشي ګرځولی، دوی نشي ګرځولی، درې نشي ګرځولی، یو لویه ډله هغه چابیانې ګرځوي. او چې کومه ډله هغه چابیانې ګرځوي نو هغه هم د ښه مضبوط طاقت خاوندان دي. نو چې جرندې به څونه وي، او جرندې بیا چې څومره به وي نو اندازه ولګوئ چې یو جرنده به یو کوټې ته او یو محل ته والې کېدله چې هغه محلونه او کوټې به څومره وي او په هغې کې به مال او دولت څومره و. ډېر مالدار و. په لاره چې به روانو اعلا قیمتي جامې به یې چولې وې، قیمتي او اعلا قسم لباس به و د ریخمو، په عجیبه انداز به روانو، نوکران به د مخکې وروستو، نو خلک به ورته پسې پس خېدل. یا لیتنا اوتی مثل ما اوتی قارون، افسوس چې داسې مال زمونږ هم لږ د دې قارون چپ دی. نیکانو خلکو به مه پسخېږئ ورته، مه پسخېږئ، دا د دنیا مال او دولت دی. قارون یې په غرور کې اچولی دی مال او دولت. دې مال او دولت د قارون ته ګورې پام کوئ چې ونه پسخېږئ. حضرت موسی علیہ السلام ورته نصیحت شروع کړ، ویې ګوره دا مال الله درکړی دی، یو وخت به یې درنه الله والي، او په تش کفن کې په سپینه جامه کې به ګورې الله لځې. دا چې څومره دولت در سره دی دا د ټول په دنیا کې پاتې دی. په دې دولت نشه مه کوه، په دې غرور مه کوه. یو سپین کفن کې به د دنیا نه ځې او صرف 2 څادرې به ځان سره وړې، بل شی وړې نه شي. دا مال الله درکړی دی. د موسی علیہ السلام مخکې خو به یې غږ نه کو، خو خلکو ته به یې څه وې الله راکړی دی، دا ما په دې مټو ګټلی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلی دی. اوس هم بعضې خلک چې و د الله رسول ورمخکې کې نشه پې دونه غاوری او دونه غالب وي چې هغه وایي دا مړه ما ګټلی دی، دا ما محنت کړی دی. ای د محنت بچیا، دا لاس چا درکړی دی، دا عقل او دماغ چا درکړی دی، دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا درکړی دی، او دا خشته وجود او دا بچی چا درکړي، د خدای نه ویرېږه. کې راونیوې قسم دی که د ټوپک خلاص کي، کې راونیوې قسم دی که د بچي خلاص کي، کې راونیوې قسم دی که خاندان دی خلاص کي. نو دا خلک به ورته لګي او نصیحت به کوو، ده به دا ما په خپلو مټو ګټلی دی، دا ما ګټلی دی. او کبر به یې کو، غرور به یې کو، ځان پسې به یې خپې راښکلې، ځان پسې به یې څپلۍ راښکلې، او مسلمان یې د نظر نه څه نه راته. وی راشه یاره داسې کومه، دا موسی علیہ السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي، او ما بدنامۍ په خلکو کې چې دی صدقه او خیرات نه کوي. ودرېږه چې دی یو کوټۍ لږ غوندې رچا کړ، نو یو ښځې یې پیسې ورکړه او هغې دې ته جوړه کړه چې موسی علیہ السلام کله تقریر کوي او تقریر له پاسي نو ته به پې الزام ولګي. نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو. چې کوم سړی نیکي خلکو له دعوت ورکوي او په هغه د بدو الزام ولګو خو یې تباه کړو، د هغه خبره خو بیا څوک نه مني، بیا خلک وایي ښه ګیس او ویس. چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي داړي دی، هغه خپله جامه پاکه ساتي،
جامه کې چې لږ خیرنوالی هم دی نو خلک پې بیا اعتماد نه کوي، خلک پې مړه ته څه ته و کیسه دا کیسه وی دا ټول ګپ شپ کې و دروغ وی. نو موسی علیه السلام یې رچکاو نو دې ښځې ولمسولو پیسې وله ورکړې. نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي. دا ښځه پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته. بس حضرت موسی علیه السلام پیش و. چا پکې اواز هم ورکړي شیطانانو سره پاسې وایه که نه څه وی چې دا خبره وکړي. الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روب پرې راته. بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ورته ویې ښه چپ صبر وکړه. لاړ او 2 رکعاته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام. الله ته یې توجه ورکړه او چې 2 رکعاته نفل یې وکړ او بیا راغی دې مجلس ته او د الله نه یې سوال وکړ وایي پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړي. چې ودرېد هغه ښځې ته یې ویې ای ښځې پاسه ودرېږه ودرېده. وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چې دا اسمانونه یې پیدا کړي دي او دا ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړی یو وایه رښتیا خبره کوه. بس ښځه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو ځمکو په رپېدو شوه. وایي صاحب رښتیا ووایم. وایي او وایي قارون پیسې راکړي دي چې په د الزام په موسی علیه السلام ولګوه. دی به بدنام شي، بې عزته به شي او بدنام به شي، الزام پرې ولګوه. هغه رانه پیسې راکړي دي. بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه الله ډېر ته تنګ یم، ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا ستا الله ولیدل خدای یې راوینیسي. نو الله داسې راونیوه چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه او شتوره پکې ورته نه کړه. چغې جوړې کړې ما بچ کا ما بچ کا، اے موسی ما معاف کا. الله موسی علیه السلام ځمکې ته ویلی کاږه نور یې براخ کړ، بیا چغې ویې ویلی کاږه نور یې براخ کړ، بیا چغې ویې ویلی کاږه نور. نو په دا ځمکه کې ورغیب شو. نو نبي علیه السلام مبارک په یو حدیث کې راځي هغې خو نوم نه دی اخیستی او غالبا هم دې ته مراد دی چې دقسې یو کبرجن سړی ځمکې راښکلی دی او په دې پونده تاویږي او ورو ورو لاندې ځي. دا د ده دپاره سزا شو. یو روایت کې مې لیدلی یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ډېر چغې درته ووالې نو تاړو رحم پې ونه وی الله په مې الزام نه بولم که دا تا زما مدد نه وي کړی خو د ما جامه خو پلیده شوې وه بیا به مې څه کول. وی څونه فریادونه یې درته وکړل. وی بس فریادونه یې وکړل خو زه یې ډېر خفه کړم او ډېر یې غوسه کړم. وی قارون ډېر سپېر و چې تا ته یې چغې والې که ما ته یې دغه وخت یو چغه هم والې ونه ممکن ده چې ما پې خپل رحم دا د دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو، خاندان ورسره ملګري وو. دا د بني اسرائیلو بلګره ځمکې راښ کړه څه شو دولت یې څه شو قوم یې څه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ کړه نه دولت بچ کړه نه مال بچ کړه. مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل برباد شو. دا یو سرکشي. بیا سرکشي شو. په پیغمبرانو به یې نخرې کول، په پیغمبرانو به یې الزامونه لګول. 2 وخته الله ووایه بیت المقدس خو اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و، بیت الله هم جوړ کړی و بیت المقدس هم. بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام ورسره و او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیه السلام ورسره و. خو د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا چې بیت المقدس په کوم ناشنا انداز جوړ کړ نو حضرت سلیمان علیه السلام جوړ دومره بهترین انداز کې جوړ کړ چې په پیریانو دیوانو لګیا د خدمت کوي او د ځمکې نه ورله هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي، د دریابونو نه وله راوباسي او د سرو زرو نقش و نگار یې پکې و که د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتي هغه ملغلرې او هیرې یې پکې ځای په ځای ولګولې او خشته خشته ټیلونه بهترین. اوس هم بیت المقدس جومات په 15 جیره به کړې دا جومات 15 جیره به کړې او اوسنی چې کوم جوړ دی اوس خو خیر یهودیانو په قبضه کې اخیستی دی، اوس هم د هغوی په قبضه کې دی. نیم هغوی قبضه کړې ده، هلته پکې خپله عبادتخانه جوړه کړې ده او نیم یې مسلمانانو ته پرېښې دي، مسلمانان پکې عبادت کوي. خو چې کوم نیم یې مسلمانانو ته پرېښې دي نو چې څوک خوښي عبادت ته یې پرېږدي او چې څوک خوښي نه یې پرېږدي. اوس دا د ظالمانو په قبضه کې
اوس یې وي داسې ټایرونه پکې لګولي دي په بیت المقدس په جومات کې داسې ټایر لګېدلي دي دوی لګیا دي کوشش کوي چې روانې کړي خو لا فلحال یې پې وسته دی برابر شوی چې په هغه ټایرونو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي عکس ښکاري و چې مخامخ ورته ودرېږې نو تا ته به څه نه ښکاري خو چې ښي طرف ته شي نو د هغه عکس به راته ښکاري او چې ګس طرف ته شي نو بیا به د هغه عکس ته ښکاري او چې کوم محراب دی محراب وی د لرګي نه جوړ دی محراب او د یو لرګي نه جوړ دی پکې ټانکه نشته او نه پکې پیوند شته داسې محراب د بیت المقدس د جومات او ډېر لوی یو وخت د مونږ قبله وانه نبی علیه السلام مبارک سره پاس 14 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی بیا دا قبله منسوخه شوه او بیت الله طرف ته حکم راغی فولي وجهك شطر المسجد الحرام چې بس فولوا وجوهکم شطره نبی علیه السلام ته صحابو ته حکم وشو چې تاسو بیت الله ته مخ راوړئ او د مونځ یې ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی برکت دی پکې بهر کیف سلیمان علیه السلام جوړ کو یو ناشنا جومات یې جوړ کو بني اسرائیل دا یهودیان به پکې خپل مونځ عبادت پې پکې کو نافرماني یې جوړه یو نافرماني نه ډېرې زیات دی د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې دی باندې داود علیه السلام چې پیغمبر و سلیمان علیه السلام نه پس د داود علیه السلام چې د داود علیه السلام په زمانه کې د سلیمان علیه السلام نه مخکې نو هغې کې هم دی نافرمانی کړی دی پیغمبر موجود دی یو کلی ایله ورته وایي د بحر قلزم په غاړه دا کلی آباد و په هغه وخت دا ایله او د مدین او د کوه طور په میانځ کې دا کلی د بحر قلزم په غاړه نو الله تعالی خو ازمایښتونه امتحانات راولي نو داود علیه السلام په ژبې په دوی دا پابندي ولګوله چې تاسو به د خالي برس کار نه کوئ د دریاب په غاړه اوسېدل نو دوی به دا کبان خوړی ښکار به نه کوئ نو به دوی ډېر اصل نو الله په امتحان راوست د خالي پرس بیا کبان زیات په دو ورځو به کم او د خالي پرس به دومره کبان و چې په دریاب پورې اوبو د پاسه به داسې چپې یې والې او منډې به یې والې قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي استأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا دا کبان به د خالي پرس باندې چت په دې اوبو د پاسه به داسې ښکارېدل ويوم لا يثبتون لا داسې به نو بیا د خالي دروازې نه علاوه نو پابندي پې ولګوله چې کبانو ښکار به نه کوي د خالي پرس ته الله ډېر کړل نو دوی به څه چل کوو دا مختلفې ډلې شوې چا دا چل به ډنډونه به یې جوړ کړل نو د خالي پرس باندې به هغه ونه خوویسته نو کبان خو به ډېرو ډنډونو ته به راغلل نو چې رابلل نو کبان خو به ترې بیا تلل نو دوی به ورپسې ورخ بند او د اتوار پرس به یې راوویستل هلکه دا افکار د خالي دا وایي مونږ خو د اتوار پرس دا د کبان راوباسو د خالي پرې نه راوباسو چا به دا چل وکړو چې غټ غټ جالونه به یې راوړل د خالي پرس به یې په کبانو ور واچول نو کبان به پکې ګیر شو نو د اتوار پرس به یې هغه جالونه راوښکل په هغه ورځ به یې نه راوښکل دا هیلې به یې جوړول یو سړي رشوت ته چا نه اخیستی نو ما هلکه دا رشوت ته واخیسته دا ګناه ده دا مه کوه نبي علیه السلام فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوت ورکوونکي اخیستونکي دواړه به اور کې پراته سودي به پکې دا رشوت دی ولې واخیست وی نه وی ما خو ته رشوت نه اخیستی خو دا خو یې پخپله راکړه وی صدقه یې راکړه مې صدقه په تا کېږي دا خو دونه غټ موټر دی چې د 15 لاکو موټر کېږي او د 50 لاکو بنګله کې اوسېږي صدقه په تا کېږي موږ جومات ته صدقه نه وړو تاله درکوي هغه غریب ته پته ده چې که دا صدقه نوم د صدقې دی وله ورکړه که دا شی وله نه ورکړو نو بیا راله کار نه کوي او پخپله څوک چې هله نه ورکوي په هغه ته پته ده که وله ور نه کړم نو بیا راله کار نه کوي نو خلک وله دا مطلقې ایلې بانې خلک دې حرامو له جوړوي په ایلو بانو باندې ګورې حرام رونو نه حلالي نو حضرت داود نو قوم یې څلور ډلې شو یو ډلې به همدغه د خالي پرس کار کوي دویمې ډلې منې کول وي به کوې درېیمه ډله داسې وه چې هغه چپ چاپ وایي مونږ دوی په قبرونو کې خو نه اوسېږو نه به دوی به زمونږ قبرونو له ځي دوی پیشه او کار یې پیشه څلورمه ډله داسې وه چې هغې یو څو ورځې منې کړه خو چې منې نه شو نو هغې یې ملګري شو نو چې دا کم پکې داود علیه السلام دا نیکان ملګري و چې هغې یې منې کول نو داود علیه السلام ورته سم شی د خدای عذاب در باندې راځي نو دوی ورته وایي چې داسې کار چې مونږ دوی سره کړي و لس بیانه و دې درې واړو ډلو سره چې دا څوک کار کوي دوی سره او چې دا څوک وایي چې مونږ خو نه کوو دوی یې کوي
او دوی نه منې کوي د ګناه نه، او چې دا کم کسان 2-3 ورځې منې کړل خو من نشو ورسره ملګري شو، دا 3 واړو سره زمونږ بایکاټ دی. نو د خپل کلي په منځ کې ورته یو مضبوط دیوال و، بس تاسو دغه زمونږ ده هغې دی، تاسو قبرونه دان لب تاسو پیښې خپل کار پیښې دا خو موږ د خالي پر کار نه کوو، دی توانې راوباسو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي داود علیه السلام خیر یې ورته وکړه، زما خبره نه منې خدای م هلاک کړه. نو دا چې کوم نیکان خلک و دیوال نه پورې غاړه دی چې سهار راپاڅېدل نو د هغې طرف نه شور نه راته، هلکان نو خو شور نشته، څه چل دی چې د دیوال نه سرونه ورتاکل ویې کتل نو هغې کې چې کوم ځوانانو د هغې نه خدای بیزوګان جوړ کړي، او چې کوم بوډاګانو نو خدای پاک د خنزیران شکلونه یې د بیزوګانو د خنزیرانو او نور پوهېدل، عقلونو شعور یې و، ځکه سترګو باندې جړل او اوښکې پرې روانې وې، شعور یې خپلو خو بیزوګان خنزیران ته جوړ شو. 3 ورځې جمدي و، 3 ورځې پورې خدای پاک جمدي وساتل او 3 ورځې پس خدای پاک ټول مردار، یو څو سزا وله خدای ورکوله خو په هغې به هم نه پوهېدل. حضرت زکریا علیه السلام سره څونه ظلم کړی، سره یې حیران شي. سپین ګیري او پیغمبر، د الله پیغمبر او سپین ګیري پیغمبر، او دوی ته به نصیحت کو، نصیحت به یې کو، نو په هغې الزامونه به لګو، تا کې دا چل دی او تا کې دا چل، قسم قسم الزامونه. الګیا دې ورته بار بار نصیحت کوي، الزامونه اخر کې خوند یې ونه کړ، ټول ورپسې راپاڅېد او ورپسې تورې یو چړې راواخېستې او دغه چې برابر د زکریا علیه السلام د غریب روان شو. دی ورپسې د فیصله یې دا وکړه، د بادشاه په مخ کې فیصله دا وکړه چې دا زکریا علیه السلام بریدونه دې وجنو، په دې فیصله وکړه. د غریب په منډه تښتي، یو اونه ورته وچاو د حضرت زکریا علیه السلام، دا د هغه یو معجزه وه. دله کې دا سوچ وکړو چې دا اونه خو ما ته وچاو د غالبا چې دا ما له پناه راکوي، نو هغه اونې دې میاشته دې ډټ ته ورننوت، نو چې ورننوت هغه اونه پې بیا واپس راغله، پکې خدای پاک محفوظ په هغه اونه کې دننه. شیطان دوی ته وایي وی راشئ په دې اونه کې دن، ای اونې ته سینګ ننوت، وی نه ډډه ونه ده او دته په میاشت لیدلې ده او پکې ورننوتی دی، وی نه دا موږ نه منو، سورې پکې نشته او سینګ ورننوت. نو له دنه څه پلیس کې بار پاتې شوي، وی دی وګورې دی نه شوي، وی ښه داسې چل ورسره کوو په دا اونه کې دننه وجم. نو اونه یې اره کړه او حضرت زکریا علیه السلام یې په هغې کې شهید. دومره ظالمان خلک، دومره ظلمونه، اوس څومره دا ظالمان په دې مسلمانانو ظلمونه کوي او د امریکې په ډاډ یې کوي. ګورې د دې څه خپل طاقت اوس هم نشته دی، دا ټول د امریکې په ډاډ کوي، وسله او ایټم بمونه او میزایلې دا ټول ول امریکا ورکوي، او په دغه ځای کې بدماشان کېدلي دي چې شابه د عرب ټول تنګ کې. او عجیبه دا ده چې اقوام متحده خو نن د امریکې په لاس، هغې وایي چې اسرائیلو ته اجازت دی، هم د میزایل اجازت دی، هم د ایټم بم اجازت دی، هم د توپ او د ټینک اجازت دی، او چې نور کم مسلمانان د فلسطین نو هغې ته د دې وسلې اجازت نشته، دا ورسره به وسله نه. دا څومره ظلم دی چې یو خوا دی یو کس ورته وتړه سپي ته او بس سپی دې پې ور پرېښوده، او بیا وایي چې هغه کم تړلی دی هغه غریب لاس پرېښودی او هغه ځان بچ کوي، نو هغه ظالم دی او سپی ظالم نه شو. دا فلسطینیان وایي دا دهشتګرد دي، چې څوک په ټوپکو پې غدارونه کوي او په جزونو پې بمبارۍ کوي او په توپو په میزایل یې ولې کورونه روان کړل او د ورځې په سوونو ته یې وجني، نو هغه ظالم دهشتګرد نه شو. او چې هغه کوم غریبانان خپل ځان بچ کوي او د خپل ځان دفاع کوي، دا دهشتګرد شو. نه پوهېږو په دې منطق. خدای خو د امریکا او د هغه د ملګري په خپل قهر تباه او برباد، د مسلمانانو په سرونه یې هر ځای کې اور بل کړی ظالمان. نو بهر کیف هغه خبره مې دې پورې کوله چې زکریا علیه السلام غریبي په دغه شهید. حضرت یحیی علیه السلام، یحیی علیه السلام یې په کومه طریقه شهید؟ یو بادشاه هیرودیس د هغه رویره وه، هغه رویرې ښکلې وه، د دې بادشاه خپله رویرې سره به ګناه کوله او اخره کې پې نکاح وتړ. حضرت عیسی علیه السلام په دغه زمانه کې هغه ورته وی، حضرت یحیی علیه السلام وی دا خو ګناه ده، ګناه به نه کوې. هغه وی نه، دا ګناه نه ده، دا زما خپله رویره ده چې بل چا لی ورکوم، بس ماله مناسبه ده. او حضرت یحیی علیه السلام اعلان وکړ په ټول قوم کې کلي کې چې دا بادشاه ظلم کوي، دا ګناه کوي، رویرې سره نکاح نه کېږي، رویره خو د لور په اولاد په ځای ده،
او دا ناروا دي، دا ګناه ده، دا ګناه، دا ګناه. او د دې جنۍ مورم په دې رضا وه چې زما دا لور د خپل تره سره یي، د هغه بادشاه دی، د موږ هم پکې مزې وي. یو ځل دې مور دې لور ته وویې وایي چې ته دې تره له وردې نن ځان ښه ډولې کا، ډول سینګار وکړه، جنۍ ډولې هم وه، او شراب وله ورکه. او چې کله یې دا تره دا بادشاه د شرابو په نشه کې شي نو ورته ووایه چې زه به هله تا سره ګناه کوم چې دا یحیی علیه السلام حلال کړي، چې دې دې نه حلال کړی. او دا مشورې وله خلکو هم ورکړې چې دې د مخې دا خوا کې بیا به مزادي. دا خو دې وایي چې دا ګناه ده، چې دې مړ شي بس بیا چې کومه ګناه خوښوي هغه به کوئ. اوس هم خلک داسې کوي چې د نکاح نه کوي، د مخې دا خوا که بس بیا چې څه خوښوي بیا به. جنۍ چې ډول سینګار خپل وکړ ورله او په شراب یې پیوس کړ، ویې نه هله به ما له ګوتې راوړی چې یحیی علیه السلام سر الله ونه وړ او به دې مړ که چې نو قصه خلاصه شي. دا خو دې وایي ګناه ده او ګناه ده او ګناه ده، او جنت دی او دوزخ دی او آخرت دی. بس پولیس والی او خلکو هم وایي صاحب ټیک راته وایي. پولیس والی ورپسې ورولېږه چې ورولېږه د حضرت یحیی علیه السلام د خدای پیغمبر، هغه یې راوپرځو الله علیک سر یې دې پرېږد. زما شیخ صاحب فرمایل ویل چې لاړم د فلسطین علاقې ته، بیت المقدس سره خوا کې یو غر و، په هغې کې یو غار و بند و، او په هغې د پاسه یو تخته لګېدلې وه، او په هغه تخته د پاسه یې لیکلي چې هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام، چې دلته کې د یحیی د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت. نو چې حلال یې کړ نو وینه ترې روانه شوه. نو وینه کوم ځای وچېدله، روانه د وینه بیږي بیږي بیږي. نو پروردګار د بل علاقې یو مسلمان بادشاه و، هغه خبر شو چې د هیرودیس بادشاه ظالم خدا چل وکړ، هغه پې حمله وکړه. حالانکې کمزور و په طاقت په ده، حمله وکړه بس خدای وله برې ورکړ. هغه هیرودیس بادشاه د هغه غرویره د هغه د خاندان هغه چې څومره خلک وو هغه ټول مردار کړل، او دومره لوی فساد یې پکې وکړ. فساد خو نه یو جهاد یې وکړ چې هغه خلک چې د یحیی علیه السلام په مرګ کې شریک وو، او 1000 کسان یې په یو ورځ مردار کړل. چې 1000 کسان یې مړ کړل نو د یحیی علیه السلام د سر وینه خاموش شو، پټ کېدل یې بند شو. وخت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کړي. بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړی چې دې دا ظلمونه کول، دا وخت په وخت زیاتې ظلمونه یې کول. یو بادشاه بخت نصر هغه د عراق د بابل د علاقې مشر او مجوسي و، د اور عبادت یې کو، هغه پې حمله وکړه په دې بني اسرائیل. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي، دا د هغه حدیث دی، وایي ما د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دوی به 2 فساده کوي او زه به ورله د هغې سزا ورکوم. نو دا کوم دي؟ نو دا وایي نبي علیه السلام راته دا قصه. نو هغه بخت نصر د بابل بادشاه مجوسی بادشاه پې حمله وکړه. نو چې راغلی نو بیت المقدس یې ټوټې ټوټې د سلیمان علیه السلام د لاس بیت المقدس چې پیریانو دیوانو پکې په کلونو خدمت کړی وی، او دونه په مینه یې جوړ کړی چې سلیمان علیه السلام کله جوړو د مرګ ټیم یې پوره شو. فرشته وله راغله وایي ستا ټیم پوره دی، وایي دا خو که زه مړ شومه نو دا بیت المقدس خو نیمګړی پاتې کېږي، دا پیریانو دیوانو نه خدمت په څوک کوي؟ که دې ته پته ولګېږي چې سلیمان علیه السلام مړ دی بیا خو دې دا خدمت نه کوي. وایي موږ د هغې بندوبست الله وایي مونږ کړی دی. ته دا مهرباني وکړه چې ته په هر ځای کې د اعتکاف نیت وکړه ورننه وځه، او دې خلکو ته ووایه چې بس ما پسې به څوک هم دې کوټې ته نه راځي، زما د رزق بندوبست به الله کوي. او په دې کورسۍ باندې کښېنه او بس دې ته ګوره، مخامخ دی به کار کوي. مونږ به دنه سو باسو، او نو هغه کونټۍ دې زنې ته ولګولو، دغسې ناست دی په هغه خلوت خانه کې، او مرګ فرشته راله سیت یې وویسته، او پیریان لګیا دي خپل خدمت کوي. راځي هغه کوټه کې سوړه کې ګوري، هغې ته وایي هلکه سلیمان علیه السلام خو به عبادت ته بس ناست دی او زنې ته یې امساړه کړې ده او عبادت کوي. ګورئ لګیا دي ډبل خدمتونه کېږي، هغې خو جمدی دی، پته ورته نه ده لګېدلې. هلکه راونه وه ډېره مو ته وګوره سوړه کې بیا ګورنه نه او مقصې په عبادت دی او زنې ته یې کونټۍ اړمه کړې ده. 6 میاشتې پس وینو لاندې نه کونټۍ ووانه. نو سلیمان علیه السلام را پرېوت، پیریانو ته پته ولګېده اوهو نو هغې پکې مړه کړل د بني اسرائیلو، او ښځې یې ترې بوتلې او ماشومان یې هم ترې بوتلل او بوډاګان یې هم له مړه کړل،
او چې خدمت لبوتل غلامان یې کړل او صاحب هغه چې څومره هیرې جواهرات او لالونه و په هغه جومات کې سره زرو سپین زرو هغه یې ترېنه یوړل. نو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي، حیران به شي. هغه زمانه کې خو دا ټرسپونه او سوزکي او موټرې نه وې، د دې خرو د اوښانو پرېړو کې به سامان وړو، د اوښانو د اسونو پرېړو کې به وړو. نو هغه قیمتي سامان د بیت المقدس سپین جواهرات دی په 1,00,000 ریړو کې یوړو، دومره سامان دی دغونه یوړو عراق بابل ته او د ځان سره بوتل. نو ښځې ویندې کړې او ماشومانو باندې به خدمت کو او چې کوم بوډاګانو هغه یې ته مړه کړل. 100 کاله هغې بادشاه دا په خدمت کې ځان سره وساتل. بخت نصر 200 کاله بادشاهي یې کړې ده، 200 کاله. نو بیا به د دوی دې ښځو جړل چې خاوندان هم مړه شو او موږ وینځې شو او ماشومان هم دا د غلامان دي او خدای دا به څه کړي، جړل نو الله یې جړا قبوله کړه. نو 100 کاله پس 100 کاله کې خو پیړۍ بدلېږي. بیا د فارس یو بادشاه هغه حمله وکړه په بخت نصر باندې. نو بخت نصر یې مړ کړ او د هغه سلطنت یې دړې ونې کړ. نو دا بني اسرائیل یې ازاد کړل، ویې ځه واپس خپل بیت المقدس ته او چې څومره مالونه د نه دروړي د بیت المقدس نه هغه واپس په خرګاړو کې او د اوښانو په ګاډو کې بار کې ځان سره یوسئ. نو دوی لاړل، چې لاړل نو د دوی چته صبرېده د خپلو غلطونه، بیا به یې هغه غلطۍ کولې او هغه ګناهونه به یې کول. نو دغه زمانه کې حضرت عیسی علیه السلام هم راغلی. عیسی علیه السلام له خو الله عجیبه طاقت ورکړل، لا ماشوم او پټېنې چې خبرې کړې وې. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د مور نه الله پیدا که بغیر د پلار نه، نو لا ماشوم دی چې خبرې کوي. او قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې په برګي به لاس کېښود، برګي مرض نه جوړېږي، لا علاج مرض دی، علاج شته خو داسې په اسانه نه جوړېږي. لاس په پې کېښود ابه خدای جوړ کړو. او چې کوم سړي به په سترګو ړوند و د په لاس کېښود اب هم خدای پاک جوړ کړه. تر دې حده پورې چې مړي ته به وې قم باذن الله، نو مړی به هم خدای پاک جفدې کړه. او خلکو ته به الونه وې فنبأتکم بما تدخرون فی بیوتکم، چې کور کې به څو د هغې ال به وې چې د کور کې دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی. تر دې حده پورې د خوشطبع خبره ده. ماشوم به مور ته جړل، مور به ورته وي نشته. عیسی علیه السلام په لار روان و، ماشوم ته یې دلته راشه بچې ولې جاړې؟ وی مور نه شی غواړم او هغه راته وایي چې نشته، ورشه المارۍ کې پلرګي دی کې پروت دی. ماشوم وغواړه شی به یې راواخیست، هلته هم جګړې جوړې وې. وی ته ماشوم ته الونه وې، ځای نه ورته ښیې چې خوراک دلته پروت دی او پیسې دلته پرتې دي. لویه چرچه وه د حضرت عیسی علیه السلام، مشهوره شوه چې دا وګوره بغیر د پلار نه پیدا دی، صرف د مور نه. او دا دې داسې دمونه چې یو خلک جوړېږي، ړوند هم جوړېږي او برګې هم جوړېږي او مړي هم جمدې کېږي. د چرچه و نو د بعضې خلکو سره حسد او عناد پیدا شو. بادشاه ته خبره ورسول، دې یهودیانو فیصله وکړه بني اسرائیلو چې عیسی علیه السلام وجد پرېږدو یې نه. حضرت عیسی علیه السلام و یوې مور او د عیسی علیه السلام خپل کور هم نو، هغه عجیبه ژوند تېر کړی دی. داسې ژوند یې تېر کړی دی چې نه یې کور شته نه یې بیبي شته، ښځه شته، یوې مور ده او یو دی دی. او نه د هغه ژوند یې تېر کړی دی د دولت او د پیسو نه. بس دا په پیغمبرانو کې داسې پیغمبر و، اسم ورسره نو. یو کوزه به یې ګرځول، یو به یې مسواک ګرځول او یو به یې ګلمنځ ګرځوله او یو به یې پیاله ګرځوله. نو یو ځل چاته وکتل چې هغه په دریاب باندې ناست دی او په لفو لفو اوبه رالي او خولې ته اچوي. نو دې اړه کې وایي وایي دې لوټې ته او دې کوزې ته پکې ضرورت نشته. وایي د لوټې دا کار خو په دواړو لاسونو په لپ هم کېږي، نو هغې خوا شغال کړه. نو یو ځل یې بل سړي ته وکتل چې هغه مخ ووینځه. نو عیسی علیه السلام ورته کتل، نو هغې سړي دا ګوتې راواخېستې او دې ږیره کې ورکولې، په دې خپلو ګوتې یې ږیره ګومنځوله. نو ګومنځ یې وغورځوله. وایي دا کار خو په لاس هم کېږي. بس یو مسواک به یو دی او یو یې مور ګرځېدل. دا د هغه خپل یعنې په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړوي زمونږ په شریعت کې، یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې، نو منع نه دی، دا جایز دی چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچې او د نیکۍ کارونه پکې کوي.
نو دې بادشاه او یهودیانو ورته سازش او سکیم جوړ کړ چې عیسی علیه السلام وایي. هغه ته خو پته و چې زکریا علیه السلام یې زمانه مخکې هغه کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی. نو د ده خاص ملګري حواریین به یې ورته ویل، هغوی سره په یو ځای کې دی ناست و. نو یو سړي پې سیډ یې وکړه، بادشاه ورپسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه. نو یو جاسوس پې سیډ یې وکړه پلانکي کور کې دی. نو دوی ورته ویې داسې وکړه چې ته مخکې ورننوځه، نو چې ته په کومه کوټه ورننوځې نو موږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی، نو موږ به درپسې درننوځو. ویې ډېره ښه ده. نو جاسوس په هغه کوټه ورننوت. نو چې ورننوت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو ویې صاحب دا جاسوس دی، دا دی ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی. عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو، نو خدای پاک اسمان ته جمدې جاړو چت کړه، چت وشلېده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وکړ. دا زه نه ویم، ګورې قرآن شریف وایي الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. او الله بل دې فرمایي بل رفعه الله الیه، الله بر اسمان ته وخېږه. او چې کوم جاسوس ورننوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ، شکل یې بدل شو د عیسی علیه السلام شو. چې دا فوجان او پولیس والا وردننه شو حق یې کلک راونیوه. ویې راځه، ویې زه خو ستاسو ملګری یم. هغه جاسوس ویې نه ته عیسی یې، ویې زه نه یم عیسی. چغې والې نه یم هغې ویې نه څنګه نه دی، شکل ته دې وګوره، مخ ته دې وګوره. هغې اوچت کړو، دې غریب چغې وایي او په سولی یې سولی دا صلیبي نشان دا د عیسایانو اوس هم نښه ده. داسې یو لرګی به یې ودرو او د لرګي په سر به یو بل لرګي داسې پلن ټک و. نو چې چا ته به یې سزا ورکوله نو په هغه لرګي به اوچت کړو، دا دواړه لاسونه به یې ورله په لرګي خواره کړل، په دې لاسونه به یې ورله بیخونه ټک وای او په سینو په خپو به یې ورله بیخونه ټک وای. نو هغه یې په سولی کړ او هغه چغې والې زه نه یم زه عیسی نه یم. بیا وروسته قرآن شریف کې الله فرمایي ولکن شبه لهم، دوی په شک کې پرېوتل. اوهو که دا عیسی نو زمونږ ملګری څه شو، او که دا ملګری زمونږ نو عیسی علیه السلام څه شو. شکونه پرېوتل. هلکه خپې خو یم د عیسی علیه السلام په شان نه دي، قد و قامت هم د هغه په شان نه دي، صرف مخ یې د هغه په شان تېرې. نو په شکونو کې پرېوتل. نو چا مقصې وې یاره بس چې ته مونږ نه الله غیب کړی دی، او چا وې نه مړ شو. او بیا د خپلو ملګرو د حواریینو هغوی پټ کړی دی، چېرته وتښتولی دی. دا شکونه یې پړه کې ورواچو. خو خیر د عیسایانو نظریه خپله دا ده چې عیسی علیه السلام ووژلی دی او دوی وایي دا د خدای زوی دی، مسیح ابن الله ورته وایي. بیا خپل پلار جمدې کړی دی او بره یې عرش ته خی جوړی دی، اوس خپل پلار سره په عرش ناست دی، العیاذ بالله. او زمونږ عقیده دا ده چې نه دی جمدې جاړو خدای اوچت کړی دی اسمان. ملګرو نن خو باران هم دی، ملګري هم کم یې، او کوشش وکړئ د مونږ د جومات کې چې څه تعاون کولی شئ نو وکړئ. ښه مونږ پرون لنټر واچو او تقریبا 1.5 لک روپۍ مو د بل نه قرض کړي دي وله. څه خو خلکو هم څه مدد را سره بعضې دوستانو وکړه، او ما خو هغه ته ویلي وو باید احمد ته مې ابتکار شروع کړه، الله به خیر کړي. نو ډېره لویه خرچه، ما دا خیال نه و چې دومره خرچه ورپې راځي، ډېره لویه خرچه پرې راغله. بلا پیسې پې ولګېدې، تقریبا څه کم 300 بورې پې سیمټ ولګېدل او څه 100,000 کم دي که څه 3 لکه روپۍ په سیخ ولګېدې او نور هم پې بلا پیسې ولګېدل، لږ هم پې کار پکې دی. نو مې اوس یې نیمګړو نه شي پرېښودی، چا نه مې ولې 1.5 لک روپۍ قرض کړې، ډېرې مې قرض کړې وه، خو څه مې ورکړې او څه پاتې دي. نو تاسو چې څه وس کېږي لږ تعاون هم پکې وکړئ، خپلو دوستانو ته مو ووایئ، یا زنانه ښي په دې خیر ښېګړه کې زنانه لږې تکړی، نو لږ دغه وکړئ، مدد پکې وکړئ. دا د خدای کور دی او پکې به مونځ هم کېږي، د مانځه نه علاوه پکې انشاءالله د قرآن شریف درس هم وي، او ستاسو او ماشومانو د بچو د حفظ او د ناظرې نو مدد پکې وکړئ، الله وبخښي. نو نبي علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی، جمدې دی. ښه دا زمونږ عقیده ده او د قیامت نه مخکې به راکوزېږي. او حدیث پاک کې راځي وی د دوه فرشتو په اوږو به یې لاس اچولي، یو لاس به یې په یوه فرشته اچولي او بل لاس به یې په بله فرشته اچولي، او په دمشق یو مناره ده، په هغه مناره باندې به راکوز شي، او چې څنګه راکوز شي
نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت په لګی دی به خپل عمل کوي. ګوره د نبي علیه السلام په شریعت، او واده به هم کوي د نبي علیه السلام په امت کې، او عمل به په قرآن باندې کوي. او نبی علیه السلام فرمایي چې دی راکوزیږي بادشاه به ګوره ستاسو خپلي حضرت مهدي علیه السلام دا به یو نیک سړی وي، دی به بادشاهي د هغه په بادشاه کې به راکوزیږي او دجال سره به مقابله کوي، دجال به وجني، او بیا به بادشاهي کوي د عدل او د انصاف، او فیصله به زمونږ په شریعت کوي. نو چې بیا وفات شي نو د نبي علیه السلام که به کوټه مبارکه کې چې حضور پاک مبارک دفن دی، او حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ورسره دفن دي، هغې کې د یو قبر دی خالی دی، هغې کې به دفن کېږي. نو دا د یهودیانو بل سازش او ظلم. او چې دا ظلمونه یې کول، نو بیا پې خدای پاک د روم یو بادشاه و هرقل پې خدای مسلط کړ، نو هغه راغی حملې پې وکړه په دې یهودیانو بني اسرائیلو. نو دی اریز ماریز کړل، په سوونو زرګونه یې پکې مړه کړل، او بیا خپل غلامان کړل او ښځې ولوي ویزې کړلې. نو وروڼو دا خبره مې دې پورې کوله چې دا شرپسند خلک تېر شوي، خدای پکې ډېر زیات پیغمبران، په زرګونو پیغمبران الله په دوی کې رالیږلي، او داسې به نه وه. زموږ نبي علیه السلام مبارک خدای ټولو خلکو ته یو شان پیغمبر و، تر قیامته پورې چې څومره دي ابه هر یو قوم ته خپل خپل پیغمبر، یو قوم ته یو پیغمبر، بل قوم ته بل پیغمبر، بل قوم ته بل پیغمبر، بل ته بل، لیکن په هغې کې به هم نخرې کول، پیغمبران به وجل، او دا او د پیغمبرانو خاص ملګري به وجل، او الله به وله سزاګانې ورکول. کله یې پې تندرونه را خلاص کړي دي، او کله یې په زلزلو تباه کړي دي، او کله یې په ځمکه وردننه کړي دي. دا د عبرت واقعي حضور پاک مبارک او په قرآن شریف کې رب العالمین ذکر کړي زموږ ستاسو د عبرت لپاره. او بار بار بني اسرائیلو ته هم وایي چې تاسو مشرانو ظلمونه کړي دي، باس اوس توبه وباسئ مسلمانان شئ. او موږ ته هم وایي چې د هغوی د نخرو په شان نخرې مه کوئ، د هغوی د کبرونو په شان کبر مه کوئ، او د هغوی د ګناهونو په شان ګناهونه مه کوئ. او پیغمبران خو شته، خو د پیغمبرانو خلیفګان او نایبان شته چې هغه عالمان دي. پیغمبر چې کوم کار کوه هغه نن سبا پیغمبر دین رسه امت ته، او خلکو ته یې مزدونه خول، او خلکو ته یې د نیکۍ دعوتونه ورکول، او د خلکو یې د ګناه نه نفرت پیدا کو، او د دین خبرې ورته بیانولې. دا نن سبا عالمان کوي، او د عالمانو پسې ټوقې ټقالې ملنډې سپکې، دا به نه وی تا ته خپل دین ښایي. او که دې وکړل څنګه چې الله بني اسرائیلو له په مختلف وختونو کې سزاګانې ورکړي دي، دقسې سزا به تاسو له درکړي. نو خدای دې مونږ د هغوی د هغه نقش قلم، د هغه سپېرو، د هغوی د هغه سپېرو توبونو نه په امن و امان کې وساتي، او الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي، او خدای دې د دنیا او د آخر د شرونو نه په حفاظت کې وساتي. دا د اخلاص نه دعا وکړئ د باران دپاره. باران خو ډېر ښه دی، ډېر ښکلی باران دی د رحم، ځکه دې ورځو کې دغه ته هم ضرورت دی، غنمو ته هم ضرورت دی، فصلونو ته هم ضرورت دی، سوکړه ده، او خصوصا د غرونو علاقو کې چې کم دشتې دي هغې ته د باران ضرورت دی. خو دا دعا کوي چې خدای پاک د رحم باران کړي، او خدای پاک هم د قهر او د غضب د باران نه وساتي. او زمونږ د جومات ته هم دعا کوي چې دا کم کان پکې پاتې دی، دا د اخلاص دعا کوي چې خدای پاک یې په خیر تکمیل ته ورسوي. او الله د منځګزارو د عبادت لپاره، د دې محلې د کندي د خلکو د ماشومانو د عبادت لپاره، او د بهر راتلونکو میلمنو د عبادت لپاره یو لوی مرکز ثابت کړي. او خدای پاک د قرآن شریف او د دین د مدرسې او د قرآن یو لویه مدرسه وګرځولی کړي. او چې چا پکې د مال او د بدن اخلاص کړی دی، مدد یې کړی دی، خدای هغوی له د هغې اجرونه په دواړه جهانه ورکړي. چا چې هر قسمه تعاون دی جومات کې موږ سره وکړي، نو خدای ته له د هغې بدل په دواړه جهانه ورکړي. او الله نور هم د مسلمانانو زړونه مایل کړي چې دا باقي کم کار پاتې دی، دا پکې خدای پاک په خیر تکمیل ته ورسوي. بیمارانو ته دعا کوي چې الله مریضانو له شفا ورکړي. زموږ یو دوست دی بچی بیمار دی، هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک له روغ صحت ورکړي. او غیب شاه استاد پرون وفات شوی دی، خو دې بلکل خبر شو، نه مې اعلان واورېد او نه راته چا خدا چې ټیم کې خبر هم چې 2-3 منټه پاتې بیا جنازې له نشو رسېدی. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب. دا ساری دا ټبر بیمار دی، هغې ته هم دعا کوي چې الله ورله شفا ورکړي. څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي. او چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، چې څوک په پریشانو کې مبتلا الله پریشانۍ ونه په خیر او په خوشحاله بدله کړي.
آخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد. پاسه جنازې ته ودرېږي څنګه ده نو که پیزار پاکي که صفا پاک پیزاري نو داسې هم پکې جنازه کېږي چې سپلی یا بوټ پاکي لاندې پکې پلیتي نه نجاست پکې نه ګندګي پکې نه نو داسې هم پکې جنازه کېږي. او که د سپلی د پاسه څوک پرېږدي نو هم څه بدیت یې نشته ودرېدی شي پې د پاسه. یو کس کور کې خپل جومات و د خپل کورنۍ خلکو پکې مونځ کو، اوس هغه کور میانځ کې هغه کوټه راغله، هغه کوټه دوی خپل استعمال کې راوستی شي ګناه دی بل ځای کې جومات جوړ کړی هم دی او سپیکر امام وغیره هم پکې دی چې دا خپل کور کې کم جومات جوړ کړی دی. جومات دوه قسمه یو دی چې هسې پکې مونځ کوي د ضرورت دپاره، دا جومات نه لکه خپل کور کې یا خپل بیټک کې جمع کوي یا د جومات مونځ پکې کوي، دې د جومات نه ویل کېږي، دا عارضي د مانځه ځای وي نو دا روادولی شي په دې کې بل کار هم کولی شي. یو دی چې وقف کړي وي جومات ته چې دا موږ جومات ته وقف کړ او دې کې به صرف مونځ کېږي او نورو پکې څه نه کېږي نو هغه د جومات نه بغیر بیا په بل استعمال نشي راوستلی.